په کندهار کې د انارو د راټولولو فصل رسیدلی دی. دا باغ د کندهار لویدیځ دور ته په 25 کیلومتري کې د ارغنداب ولسوالۍ په یو څنډه کې پروت دی. که څه هم د کندهار نوم ښایي ګڼو ته اشنا وي، خو د دغه ولایت د انارو خوند او رنګ ښایي تر هغه هم څو چنده زیات وي. خو دودیزې باغداري د باغ لرونکو ستونزې زیاتې کړي. د افغانستان دا سور رنګه میوه چې د دې هېواد د پولو ورهاخوا په نړیوالو بازارونو کې خپل ځانګړی ځای لري، خو هلته د رسولو لپاره لا هم کروندګر او باغ لرونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، چې د دغه ستونزو د حل لپاره یوازې افغان حکومت کولی شي د کروندګرو سره مرسته وکړي. هغه مرسته چې ښایي د کروندګرو په ژوند کې مثبت بدلون راولي او د افغانستان پر اقتصاد باندې ژور اغیز ولري او ښایي د کوکنار یو غوره بدیل واوسیږي. بس مصارف ډېر په وکړو. د شوکتا دغه شوکچې د مرض دوا دفع نشته، چې دغه شوکتا ګوره د شوکتا چې وکړي هغه دا طریقه سي، او چې شوکتا نه وکړي هغه دا طریقه سي، هغه دغسې سي. او دا یوه بله خبره دا ده چې دلته موږ د میوې د ساتونکي ځای نه لرو چې میوه موږ پکښې وساتو. بس په یوه پلا شروع کړو، په یوه پلا ګرده پاخه سي، هغه هلته بازارو کې نه خرڅېږي، ډم سي. دلته چې اوس ویشتولونه یي چې ویشتول ته ولوېږي، کرار کرار په کراره دی راوځي، بعد هغه نو بیا نرخونه پیدا کوي، نو په فروش رسېږي. د کندهار د تازه میوې د پلور په دغه لوی مارکیټ کې د انار تر ټولو ښه چاڼ پاکستان ته د لیږد لپاره آماده شوی. سم یې ځي پاکستان ته، سم مال. هغه نور چې دی هغه در اوسه خو دلې کارېږي، بیا نو شاید دغه هم خوري، دلې په افغانستان کې هم کارېږي، سم پاکستان ته هم ځي. داسې نه دي چې یو مخګرده ځي پاکستان. معیاري بسته‌بندي دلته د باغدارۍ د صنعت د غوړېدا زیری ورکوي. د انګورو د راټولولو فصل پیل شوی. د افغانستان د شمالي ولایتونو انګور له دې ځایه نړیوالو بازارونو ته لاره موندلې. موږ 50 سنټه ډالر موږ پر یو کیلو باندې کرایه ورکول، نو اوس 10 سنټ ورکوو. نو واقعا تاجر لپاره دا یو ښه زمینه د مساعد شوې ده، خو د هندوستان لپاره نو دا ډېر یو ښه اقدام شوی دی او پر ځای اقدام شوی دی او ډېره میوه د انتقال شوې ده. دلته د یخچالي بار وړونکو ګاډو شتون په کور دننه په سمه توګه د تازه میوو د لیږد ستونزه تر یو بریده هواره کړې، خو د هېواد د باغدارۍ سیستم له دودیز حالت نه میکانیزه هغه ته د بدلېدو اړتیا شته. زموږ چون اجرایه قوه هم نه لرو او فني پرسونل هم زموږ نه دی. زموږ اتاق تجارت دی، هر لحظه، هر کال، هر موسم، هر وخت چې زه خصوصا چې تر هغه یم داسې کال نشته چې موږ د زراعت د ریاست سره، د ولایت سره، حتی د ریاست جمهوري پورې دغه غږ، دا غوښتنې، دا پیشنهادونه نه یې رسولي چې زموږ زراعت باید فني سي. د تازه میوو صادرات د افغانستان د 15 صادراتو لویه برخه جوړوي. افغان حکومت هڅه کوي هغه څه چې کابل د پاکستان لخوا اقتصادي کلابندي یادوي ماته او د دغه هېواد د میوو صادرات څو چنده زیات کړي. خو په دغه هېواد کې د باغدارۍ نامعیاري صنعت افغانستان ته په نړیواله بازارونو کې سیالي ګرانه کړې ده. مامون دراني، BBC کندهار.